الله أكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من اول استفتاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبانه المنځ کړی دی او که غیبانه المنځ نه دی کړی. نبی علیه الصلاة والسلام په صحیح سند باندې د نجاشي باچا دغه د ابش باچا چې ارڅوک باچا سوی لقب نجاشي و. په دغه وخت کې هغه اصحمه نومېدی. اصحمه دا یې نوم و. نو په دغه وخت کې چې دغه باچا و د نبي صلی الله علیه وسلم سره بیخي ډېرې ښېګڼې وکړلې. د دغه ډېرې ښېګڼو په وجه نبی علیه صلات وسلام مبارک څوک خبر هم نه و. جبرائیل علیه السلام دی خبر کوي راغی په مسجد کې ناره وکړله چې هغه نجاشي هغه وفات سو او وروسته خلک پسې ودر د رسول الله مبارک المنځ ورکوي. دا یو په صحیح سند باندې دا ثابت دی. دوهم یروي استیامت دا خو په صحیح سند باندې دا د صحیح سند هغه فتح القدیر په 3 جولای 1988 کې اخبار نجاشي په جلد اول 428 کې سیر اعلام نوبلا هغه په 15 صفحه کې جلد اول او عمدة القاری په 6 جولای 1933 کې او ردی محترم په جلد اول 441 صفحه کې دا کیسه راخسته ده چې دا رسول الله مبارک وکړ. دوهم د معاویه بن معاویه چې دا علماء را نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا سره راتلی په هغه وخت کې دی وفات شو په مکه مکرمه کې. نو یې پسې وکړي خو دا ډېر په ضعیف روایت. دا مجمع الزواید په 3 جلد 38 صفحه کې لیکلی. دریم جعفر تیار شهید دی چې هغه هم راویان په دې کې متکلم پیهی دي. دا دوه ضعیف دي خو که چیرې دام ثابت سي نو خو فقط یو دوه و درې ځایه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیخي ډېر صحابه هم شهیدان شوي دي. هم د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر صحابه دغه شمړه شوي. لیکن د دغه درو سما شوه بل چا نه په ضعیف روایت نه په قوي روایت راغلی. یو خو صحیح سو چې اسامه دی خو بخاري راوي چې پسې کړی دی. دا کتابونه ګرده په دا دوی کې هم د یوه راوي متکلم پې دي بل ضعیف دی. خو که چیر راولار شي هغه هم ثابت شي نو خو درې ځایه و. نو زموږ امام صاحب بعضې مذاهب خدا وایي که چیرې مخ د قبلې و پرسته هغه که نه و بعضې مطلقه وایي. لیکن خو زموږ د امام صاحب مذهب دا دی چې د خدا د خصوصیت د خدای د رسول هم دی او دغه رقم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د معاویه بن معاویه کې راځي چې جبرائیل علیه السلام ما ته راغی ما ته ویل که معاویه ته لمونځ راکوې انتظام به زه وکړم. یعنې څه معنا دا غرونه و شام به دورې کړمه او لیکن تا ته بیا رانږدې کړم ته به ورته ګورې. او دا راځي چې اسامه ته رسول الله لمونځ ورکاوه هم هغه جنازه یې د ده مخ ته وزور کښېښول هغه وزور ده ورته کتل هغه بیا د لمونځ د ورکړ. نو بل دا خو یو د رسول الله خصوصیت هم سو بل د هغه مړو خصوصیت هم سو. لیکن نور ډېر مړي سوي د رسول الله ومې نه دي ورکړي او د دې ماشه ټول قرن د صحابه نه دی کړی. دا اگر د نو تاسې دې ځای ته پام وکړئ نو زموږ د امام صاحب په مذهب کې دغه غیبانه لمونځ نشته. دا جواز نه لري. دا ښه کار نه دی. دا خطا کار دی. که څوک د امام صاحب مذهبي ځان بولي او کتابو ته نظر کوي دغه ټول کتابونه پر دغه دي چې دا لمونځ نشته اوس نو درته وایم. دوم جلد بدایع و صنایع 48 صفحه. فتح القدیر دوم جلد 80 صفحه. دور مختار ردی مختار جلد اول 441 صفحه. اعلی و سنن 8 جلد 2500 شپږ صفحه او هندیه جلد اول 144 صفحه. تاتاوی د دور مختار جلد اول 490 صفحه. حسن الفتاوا دریم جلد 419 صفحه. فقه علی المذاهب الاربعه 443 صفحه جلد اول. منهاج السنن څلورم جلد 144 صفحه. امداد الاحکام جلد اول 144 صفحه. دا ګرده هغه پر دغه دی. نو تاسې دغه ته پام وکړئ. ښه خبره دا ده تاسې دغه یوه خبره نو کې لږ کومه دغه چې هر څوک په دغه کې فکر وکړي یو نوی کار سړی نه وکړي ډېر به ښه وي. هر عالم ته زموږ دا درخواست دی هغه چې نوی کار سړی ونه کړي. یو داسې کار چې د امام صاحب په مذهب کې هغه ګر سره یې نه څوک په قایل نه وي
او دا یې کوي او دا یو قسم نوښت د دنیا دپاره دی کوي دا یقیني اخروي ډېر سخت تاوان دی. او دویمه خبره دا ده چې بعضې وخت دا زموږ خلک کشران ملایان وي کشران خلک وي تجربې هم نه وي ورته حاصلې هغه د یو داسې نوی کار وي نوی کار په غاړه واخلي هغه په یو کتاب کې راخلسي بس عمل په وکړي وروسته سړی په شرمېدلی ته چې دا غټو علماو ته هم سپین ږیرو علماو ته هم ګورئ مفتیانو ته ګورئ ډېر په داسې مسایلو کې ته چې د مفتیانو سره مشوره اخلئ بیا کار کوئ بس نو الله جل جلاله توفیق راکړي چې عمل په وکړو الله سبحانه وتعالی أشهد أن لا